درنو کتونکو نیکی هیلې او ښه چارې عصمت الله ظهیر یم د یو بل ویډیو سره. زموږ د نن موضوع ده انګریز خپلواک افغانستان او امان الله خان. د مغل باچا اورنګزیب تر مرګ وروسته د مغولیا سلطنت زوال پیل سو. په ټوله اسیا کې سیاسي ګډوډي رامنځته شوه او د همدې ګډوډۍ تر ټولو لویه ګټه انګریز ته ورسېده. انګریز په پرلپسې ډول دسیسې جوړولې، نوابان او راجګانې د یو بل په ضد جګړو ته پارول او په پټه د یوه ملاتړ کاوه څو بل کمزوري کړي. انګریزانو په 1950 میلادي کال د فلاسي په جګړه کې او په 1940 میلادي کال د بکسر په جګړه کې بریا ترلاسه کړه او د بنګال زرخیزه سیمه یې تر واک لاندې راوستله. وروسته یې فرانسویانو ته هم ماتې ورکړې او په بارصغیر کې د یو ستر ځواک په توګه وپېژندل سو. بالاخره په 1850 میلادي کال کې وروستی مغل تاجدار بادشاه ظفر ونیوی چې وروسته په رنګون کې وفات سو. کله چې انګریزانو په 1849 کال د پنجاب په خپل سلطنت کې ورګډ کړ، نو د دوی پولې د افغانستان تر غرونو ورسېدې. په همدې وخت کې روس هم په منځنۍ اسیا کې مخ پر پراخېدو سو او انګریز وډارېدو چې روس به برصغیر ته راورسیږي. افغانستان د دواړو قوتونو ترمنځ د حایل هیواد په توګه ډیر مهم سو. لومړی افغان انګریز جګړه د 1838 څخه تر 1842 کلونو پورې په 1809 کال کې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغی. دوست محمد خان شاه شجاع ته ماته ورکړه او د کابل سلطنت یې تر واک لاندې کړ. شاه شجاع لومړی رنجیت سنګ ته پناه وروړه او بیا د انګریزانو تر سوري لاندې په لدیانه کې اوسېدی. دوست محمد خان له انګریزانو وغوښتل چې که پېښور بیرته افغانستان ته وسپاري نو دی به د روس اغیزې په افغانستان کې کمې کړي، خو انګریز دا شرط ونه منه. انګریز رنجیت سنګ او شاه شجاع سره متحد شول او شاه شجاع یې د افغانستان باچا کړ. خو افغانانو شاه شجاع ونه منه، بغاوت یې وکړ او یوازې یو انګریز ډاکټر برایډن ژوندی جلال آباد ته ورسېد. دویمه افغان انګریز جګړه چې په 1888 کال کې پیښه شوه، انګریز وایسري لارټن یو وار بیا پر افغانستان یرغل وکړ. شیر علي خان ماته وخوړه، روس ته ولاړ. زوی یعقوب خان د ګندمک منوس تړون په 1891 کال لاسلیک کړ. د همدې تړون له رویه انګریز سفیر کابل ته راغی،
خو افغانانو پاڅون وکړ او دا سفیر یې ووژه. د امیر شیر علي خان ځایناستي امیر محمد یعقوب خان او انګریزانو ترمنځ د ګندمک تړون په 1891 کال د مۍ په 26مه نیټه باندې لاسلیک شو. دغه منوس تړون له رویه کوټه، پښین، د سیوی ډاګونه، کورمه او خیبر د افغانستان بیل کړ او دا سیمې د برطانیا په تصرف کې شوې. په میوند کې محمد یعقوب خان انګریز ته تاریخي ماته ورکړه. بالاخره انګریزانو عبدالرحمن خان د واکمن په توګه ومنلو. ډیورنډ کرښه چې په 1893 کې دا منوسه کرښه د انګریز لخوا راوکشل شوه. انګریزانو د سرحد ټاکلو لپاره یو کمیسیون وټاکه او په 1893 کال کې د ډیورنډ کرښه رسمي کړه چې تر نن ورځې د افغانستان د تاریخ یوه لویه دردونکې پیښه بلل کیږي. او امان الله خان او د خپلواکۍ اعلان په 1919 کال په 1919 کال کې امیر حبیب الله خان ووژل شو. امیر امان الله خان واک ته ورسېدو. په هند کې د رولټ اکټ له امله انګریزان له سختو داخلي ستونزو سره مخامخ وو. امان الله خان دا فرصت مناسب وبله او د انګریزانو په ضد د استقلال جګړه اعلان کړه. افغان ځواکونو سرحدي سیمې ونیولې او انګریز مجبور شو چې د سولې غوښتنه وکړي. په 1921 کال د راولپنډۍ تړون له مخې افغانستان د بهرنیو چارو په برخه کې بشپړه خپلواک هیواد ونومول شو. عبدالخالق خان خلیق په خپل کتاب د ازادۍ په جنګ کې لیکي په 1919 کال د اپریل په میاشت کې په خیبر کې جګړه ونښته. ډیر ژر د انګریزانو حکومت ماته وخوړه او د سولې درخواست یې وکړ. په دې توګه د انګریزانو تسلط پای ته ورسید او امان الله خان د خپلواک افغانستان خپلواک واکمن شو. د دې لړۍ دویمه ویډیو به وروسته دویمه برخه به له تاسو سره شریکوو. تر هغو مې پر خدای سپارو. شاد او آباد اوسئ. لمن مې د ګلونو ډکه.